سلامونه نیکې هیلې احترامات د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل ټولو ګډونوالو ته سلامونه هیله لرم جوړ بیاست ملګرو موږ داسې زیاتره داسې اپلیکیشنونه لیدلي دي داسې ایفونه مو لیدلي دي چې هغه خارجي جوړ وي هغه خپل د هیواد دپاره جوړ کړي وي د هغه هیواد کې چې کوم ځایونه موږ داسې غواړو چې مثال هغه وګورو یعنې هغه په هیواد کې یو څوک غواړي چې یو ځای په کرایه واخلي یو ځای رانیسي په یو سیمه کې یو ښار کې یو کور په کار وي یا په کرایه باندې واخلي یا په ګروۍ باندې واخلي یا هم مثالا په هغه رانیسي زیات داسې ایفونه مو لیدل چې په هغو کې خو زموږ داسې افغانانو دپاره یا مثال په خاص ډول کوین د پښتنو دپاره دغسې هیپس داسې څه نه دي جوړ شوي نو اوس زموږ داسې څو افغانانو وروڼو هغو داسې یو ایپس جوړ کړی دی چې هغه رحمت الله نوروز صاحب په نوم چې کوم یو افغان ورور دی ډېر یو تکړه شخص دی چې هغه ډېر داسې ایپسونه جوړ کړي چې اوس یې ډېر ایپسونه وړاندې کړي دي خو دغه ایپس چې زما ډېر خوښ سو او ما وغوښتل چې زه خپل چینل ته هم پر دغه باندې ویډیو جوړه کړم او تاسې هم په دغه باندې خبر کړم نو دغه ایپس زه تاسې ته په دغه کې معرفي کوم په دغه ویډیو کې چې دا داسې یو ایپس دی که تاسې غواړئ په یو سیمه په یو علاقه یعنې د افغانستان په هره سیمه کې په هر ولایت کې په هر ځای کې ستاسې یو کور په کار وي یعنې غواړئ یې رانیسئ غواړئ چې په ګروۍ سره یې واخلئ غواړئ چې په کریه سره یې واخلئ چې هغه میاشتنه تاسې هغه کور ځان ته ونیسئ نو په هغې کې تاسې هم کولی شئ خپل د سیمې خپل د یو ځای چې تاسې غواړئ خرڅوي یا په کرایه باندې ورکوي هغه هم پکې پورته کوي بلکل فري تاسې نه هېڅ مصرف نه غواړي او که تاسې غواړئ چې یو ځای واخلئ هغه هم تاسې کولی شئ چې په دغه اپلیکیشن کې پیدا کړئ نو راځو ویډیو شروع کړو اپلیکیشن درته ښیم ملګرو دغسې یو اپلیکیشن دی ملګرو د کور په نامه دی د دې ټوله معلومات در کوم د اکاونټ جوړولو هر څه درته ښیم دغه د کور په نوم یو اپلیکیشن دی چې موږ تاسې په دغه کې هر ډول معلومات یعنې پیدا کولی شو زه راځم دغه اپلیکیشن را خلاصومه تاسې ته هم در ښیم کور ډاټ کام په نامه دی ګورئ په دې کې داسې که تاسې غواړئ په هره سیمه کې یو کور په کرایه سره واخلئ دلته په دې کې پیدا کولی شئ او په دې کې هغه کورونه ځان سره یعنې خوښولی هم شئ او همداسې په ګروۍ سره هم اخیستلی شئ په رانیولی هم شئ نو دغه اپلیکیشن کې زه تاسې ته ټوله معلومات کوم ملګرو دا اپلیکیشن هیڅ کار نه غواړي یوازې دا چې تاسې به ورته لاګین شئ نو پر یو ایمیل پر یو څه باندې ګورئ ملګرو دغه یو کور دی یو چا پورته کړی دی کور په افغانستان کې د 15,000 افغانۍ باندې ورکوي هر څه معلومات تاسې کولی شئ دلته د زنګ د لارې معلومات سره وکړئ دا واتساپ دی چې په واتساپ کې هم میسیج ورته وکړئ نو تاسې ته بیا هلته جلا څو برخې درکوي هغه هر څه درته ښیم ګورئ ملګرو دا د دې کور ټول عکسونه دي چې مثال دغسې ډول کور دی دغسې ځای کې دی دلته معلومات یې دغه پغمان ولسوالۍ کې دی یعنې زه یو ډېر ښکلی کور د پغمان ولسوالۍ کې د اوږدمهاله میاشتې کرایې لپاره ورکوم نو دغسې دې ورور ویلي دي چې په 15,000 افغانۍ باندې درته درکوي او دغه نیټه ده که تاسې غواړئ دا کور واخلئ مثال تاسې کولی شئ میسیج ورته وکړئ دا بیا بل کور دی ګورئ تاسې لیدلی شئ چې دلته کلیک پرې کوو د دغه کور مکمل عکسونه دي دلته تاسې درښیي او همداسې ورسره معلومات وي چې تاسې دلته درکوي دا دی ګورئ دلته اپارتمان دی دا ټول یو اپارتمان دی دا تاسې ته درکوي مثال تاسې کولی شئ دا په کرایه سره واخلئ 15,000 افغانۍ باندې نو دغسې هر څه تاسې دلته درته درکوي او درته یعنې هر ډول کور تاسې په کار وي تاسې کولی شئ په دغه کې ځان ته پیدا کړئ هر ځای کې په هره سیمه کې تاسې کولی شئ دلته سچ کې هم ولیکئ او په سچ کې هم معلومات خوښ کړئ او دلته تاسې ته وایي ګورئ د کرایې دپاره غواړئ مثال هر ډول چې تاسې غواړئ هغه ځای تاسې ورته انتخابوئ همغسې کورونه به تاسې طرف ورته کوي مثال دلته ورته ته کلیک کوي لږ دې خوا ته چې هر رقم قیمت یې ته په هر قیمت یې غواړې مثال د خپل قیمت ورته لیکئ چې دغونه قیمت پر ماته دا کور را پیدا کړه هم یې در پیدا کوي او دلته که تاسې خپل ځان ته پاڼه پکې جوړه کړئ ته خپل د سیمې خپل کور یو څه په کرایه سره ورکوئ یا خرڅ کوئ ته کولی شئ په دغه کې پورته کړئ دلته تاسې ته هر ډول یو سیمه کې ستاسې یو کور په کار وي د یو ډېر لوی اپلیکیشن دی پای کې دې اپلیکیشن کې هغه پورته شوي او تاسې کولی شئ چې دغه ځان دپاره خوښ کړئ یعنې ګورئ ډېر ښایسته اپارتمانونه ډېر ښایسته کورونه تاسې په کرایه سره درکوي دغسې ګورئ یو ډېر ښکلی کور دی چې دلته مثال دلته ستاسې دپاره وړاندې کړی دی تاسې کولی شئ داسې کور په کرایه سره واخلئ او همداسې که دلته تاسې کولی شئ په دې کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړئ او دلته خپل شمیره ورکړئ خپل یوزرنیم ورکړئ او تاسې په دې کې هم خپل کور یا خپل هر څه چې وي دغه عکسونه او معلومات پورته کړئ خپل شمیره ورکړئ او تاسې سره به څوک رابطه کوي
نو دغه اپلیکیشن د کوم ځای څخه ترلاسه کولی سو. د دغه اپلیکیشن دپاره راځو خپل پلی سټور راخلاصو. پلی سټور چې موږ کله راخلاص کړو دلته په سرچ بار کې ورته لیکو ډېر لنډ ورته لیکو ډېر لنډو ټکو کې باندې موږ څه پیدا کولی سو. لکه مثال ورته لیکو KOOR یعنی کور. کور چې موږ کله ولیکئ یعنی دغه ستاسې ته په لاندې کې هم راپورته کوي ګوري ملګرو کور. دغه کور باندې کلیک ورته وکړئ او تاسو ته به دغه اپلیکیشن راپورته سي. ګوري دغه د اپلیکیشن عکسونه دي او تاسو کولی سئ دغه کور بای انریټ دغه اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ او بیا کولی سئ په دې کې ځان ته کورونه خوښ کړئ. نو دا ویډیو کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ. د نور معلومات لپاره زموږ سره اوسئ ملګرو. یوه بله خبره ده که تاسو کومه موضوع باندې غواړئ ویډیو درته جوړه کړم په کومنټ برخه کې راته ووایاست. مننه.